بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجران ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د مختلط عددونو په ساحه کې د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل په دې هکله ده چې انشاءالله په نن درس کې به تاسو په دې هکله معلومات حاصل کړئ. څنګه چې په معادلاتو کې کله چې د یوې دویمې درجې یا مجهوله معادلې حل لپاره دلتا تشکیلوو، هلته تاسو حتما لوستي وو چې دلتا درې حالت اخلي. یا دلتا د صفر نه لوی راځي چې معادله دوه حقیقي جذرونه لري، او یا هم دلتا مساوي د صفر سره راځي چې په هغه صورت کې معادله دوه مساوي حقیقي جذرونه لري. خو که چیرې دلتا د صفر نه کوچنی وي، بیا معادله حقیقي جذرونه نه لري، په موهومي یا مختلط ساحه کې به هغه حل لري. نو موږ غواړو چې هماغه معادله چې دلتای کوچنی د صفر نه کیږي چې په حقیقي ساحه کې حل نه لري، هغه په موهومي ساحه کې یا د موهومي مختلط اعداد په ساحه کې حل لري. هغه به انشاءالله په نن ورځ کې ګران زده کوونکو تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کو، یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. ګران لیدونکو، په تیر شوي درس کې موږ د مختلط عددونو د ویش عملیه ولوستله. کله چې دوه عددونه پر یو بل ویشو، د ویش حاصل یې بیرته یو مختلط عدد حاصلیږي چې البته باید د مخرج مزدوج په پام کې ونیول شي. د هغه نه وروسته چې حاصل د ویش پیدا کیږي، هغه هم یو مختلط عدد ده. د نن ورځې درس د مختلط عددونو په ساحه کې د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل غواړو. په دې هکله معلومات حاصل کو. نو اول راځم کوم مشخصات چې ما په تخته کې لیکلي دا به په ګډه سره وګورو. د هغه نه وروسته به په تخته کې زه تاسو ته دا موضوع تعریف کړم. تاسو ګورئ ګران زده کوونکو، عنوان ده د مختلط عددونو په ساحه کې د دوهمې درجې یو مجهوله معادلې حل. البته د دویمې درجې معادلې حل ځکه یو مجهول لري او درجه یې دوه ده. ټولګی ملسمه ریاضي مضمون موخه او هدف هم دا ده د لومړۍ درجې دوه مجهوله معادلې حل په مختلطه ساحه کې، یعنی په مختلطه ساحه کې موږ غواړو چې دویمه درجه معادله یو مجهوله حل کو. دا چې دلتا کوچنی وي د صفر نه، موږ ویلي و چې هغه په حقیقي ساحه کې حل نه لري، په مختلط ساحه کې حل لري. نو همدغه چې په مختلط ساحه کې څنګه حل لري، په نن ورځې درس کې به انشاءالله د هکله معلومات حاصل کړئ. راځو سلایډ ته ګران زده کوونکو. تاسو ګورئ په سلایډ کې د مختلطو عددونو په ساحه کې د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل، یعنی غواړو چې په مختلطه ساحه کې یو مجهوله دویمه درجه معادله یا دویمه درجه یو مجهوله معادله حل کو. د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل لپاره په مختلط ساحه کې لومړی دلتا لاسته راوړو چې دلتا په حقیقت کې یوه ممیزه یا یوه اشاره ده د معادلې لپاره. او کله چې د دلتا قیمت پیدا کوئ، د دې قیمت مو په یاد ده؟ آفرین. د دلتا قیمت بی مربع منفي 4 ایسي چې هلته په معادلو کې تاسو په نهم ټولګي کې لوستی وه. نو دلته هم هماغه قیمت د دلتا تغییر نه کوي، بدلون نه کوي. د دلتا قیمت هماغه بی مربع منفي 4 ایسي ده. مثالونه به وروسته ګران زده کوونکو تاسو ته حل کړم. لاندې دوه مجهوله معادلې حل کړئ چې مثالونه به وروسته انشاءالله دا مثالونه زه تاسو ته حل کړم. اوله معادله د اکس مربع منفي 10 اکس مثبت 6 مساوي 0 یوه دویمه درجه مجهوله معادله ده. دا هم یوه دویمه درجه مجهوله معادله، خو په مختلط یا موهومي ساحه کې ده، دام په مختلط ساحه کې. موږ او تاسو د دغه معادلونه چې کله غواړو حل کړو دویمې درجې معادلې په مختلط ساحه کې، حتما مو لوستي دي چې کله په نهم ټولګي کې تاسو معادله حلوئ، دویمه درجه یو مجهوله معادله حلوئ، هلته دغه دلتا درې حالت اخلي. یو حالت دا ده چې دلتا د صفر نه لوی راځي، چې موږ هلته ویل چې دغه معادله په حقیقي ساحه کې دوه مختلف حلونه لري. دویم حالت داسې وه که چیرې دلتا د صفر سره مساوي وي، بیا هماغه معادله په حقیقي ساحه کې دوه مضاعف یا مساوي جذرونه لري. او دریم حالت هم داسې ویلی وه که چیرې یوه معادله دلتای کوچنی د صفر نشي، بیا هغه په حقیقي ساحه کې حل نه لري.
نو ساحه باید تغییر وخوري، مختلط ساحه کې حل لري. چې هغه د نن ورځې درس چې مختلط ساحه کې څنګه حل کیږي په نن ورځې درس کې ګران زده کوونکو په دې هکله معلومات درکوم. دلته تاسو ګورئ چې دا یو انځور ده، په دې کې شطرنج تخته ده. تاسو متوجه اوسئ کله چې د آس حرکت تاسو په شطرنج کې وینئ، دا یو خانه حرکت کوي، یعنی د سپین خانه نه تور خانه ته یا د تور خانه نه سپین خانه ته حرکت کوي. همدلته موږ کولی شو چې مختلطه ساحه تعیین کو. مثلا دا یو ساحه ده، کولی شو ورته ووایو یوه سپینه ساحه، یوه حقیقي ساحه. کله چې دا حرکت کوي تورې خانې ته راځي، ساحه یې تغییر خوري د فزیکي اړخ نه، سپینه ساحه یوه وه، دا تورې ساحې ته لاړه، نو ساحې کې بدلون راغی که نه. که چیرته دغه ساحه حقیقي وي دا ساحه موهومي ده. نو دواړه حالتونه، سپینه ساحه چې حقیقي وه او توره ساحه چې موهومي وه، دواړو ته مختلطه ساحه وایي. لکه د آس حرکت د سپینې خانې نه تورې خانې ته د خپل ساحې ته تغییر ورکوي، بلې ساحې ته ځي، نو که دا حقیقي ونیسو دا موهومي، د دواړو ساحو ته مختلطه ساحه ویل کیږي. همدارنګه ګران زده کوونکو د یوې طیارې حرکت کله چې د ځمکې د سطحې څخه پورته کیږي فضا ته، دلته هم دوه ساحې په پام کې نیول کیږي. یو هغه ساحه ده چې د ځمکې سطحه ده چې هغه ته کولی شي یوه حقیقي ساحه وایو. کله چې دا فضا ته حرکت کوي، فضا کې حرکت کوي دغه طیاره، نو دا فضا یوه بله ساحه کیږي. د سطحې ساحې نه، د ځمکې د سطحې ساحه او د فضا ساحه آیا د فزیکي اړخ نه تغییر نه لري؟ تغییر لري. نو داسې ساحې چې تغییر ولري، که یوه حقیقي ساحه وي بله یې موهومي ساحه ده، دواړو ته بیا موږ ویلی شو چې مختلط ساحه. په دغه مختلط ساحه کې نن غواړو چې معادلې حل کړو. چې دا معادلې څنګه حل کیږي، یوه به زه ګران زده کوونکو تاسو ته په تخته کې حل کړم. اوله معادله ده x مربع منفي لس x مثبت شپږ مساوي د صفر سره. دغه معادله به زه په تخته کې تاسو ته حل کړم. وګورئ چې دلته کوم یو حالت ځان تخلي، آیا د صفر نه لوی راځي، د صفر سره مساوي راځي، یا هم د صفر نه کوچنی. توجه ولرئ. اول معادله یې موږ ته راکړې ده x مربع منفي لس x مثبت شپږ مساوي د څو سره؟ د صفر سره. د ده دلته به زه تشکیل کړم، جوړه به یې کړو. د دلته قیمت b مربع منفي څلور ایسي هیڅ چیرته تغییر نه خوري، دا قیمت ثابت ده. نو تاسې پوهېږئ چې a اول حد، b دویم حد، س دریم حد ده. د b قیمت مربع کوي، b منفي لس ده، منفي لس چې مربع کړو دا به شي سل، منفي څلور، د a په ځای ضریب څو ده؟ آفرین یو، د c په ځای شپږ. دلته مساوي کېږي سل په خپله لیکم، منفي څلور ضرب د یو څلور، څلور په شپږویشتو کې ضرب و، څلور ضرب د شپږ څلېرویشت، دوه اصل، څلور په دوه کې اته، اته و دوه لس. نو دلته مساوي کېږي د یو سلو څلورو نه چې سل کم کو منفي څلور بشي. تاسو یې ګورئ چې دلته په حقیقت کې څنګه راغله؟ د صفر نه کوچنی راغله، منفي عدد رانغی، منفي عدد راغی. دغه تاسو په نهم ټولګي کې لوستی دي چې کله دلته د صفر نه کوچنی وي، هلته بیا ویل چې دا حقیقي ساحه کې حل نه لري یا حقیقي جذرونه نه لري. نو دلته دغه معادله حلوی شو، ولی موږ مختلطه ساحه ولوستله. دا په مختلطه ساحه کې یا په موهومي ساحه کې حل لري. راځو چې دغه حلوو په مختلطه ساحه کې څه رقم حل کیږي. نو د محمد ابن موسی خوارزمي فرمول ته به مراجعه وکړو. د هغه فرمول په مرسته دا معادله به زه حل کړم. لیکم چې x یو و دوه مساوي کیږي منفي بی مثبت منفي د دلتا جذر یا بی مربع منفي څلور سیم کولی کو فرق نه کوي پر څو؟ پر دوه. x یو او دوه مساوي کیږي منفي ضرب د منفي مثبت، د بی په ځای لس لرو، مثبت منفي د دلتا جذر څو لرو؟ آفرین منفي څلور. په مخرج کې دوه ضرب د ا قیمت د یو ده، نو دوه ضرب د یو دوه کیږي. دلته ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې دا کوای شو ساده کو ولیکو لس مثبت منفي، دغه منفي څلور که چیرته زه ولیکم څلور تر جذر لاندې ضرب ده منفي یو تر جذر لاندې پر دوه، یعنی څلور ضرب د منفي یو بیرته منفي څلور کیږي. دلته به داسې ولیکو چې x یو او دوه مساوي کیږي لس په خپله مثبت منفي څلورو جذر دوه، د منفي یو چې د دویم جذر لاندې وي د دې قیمت څو ده؟ ماشاءالله د دې قیمت آی ده پر څو و؟ پر دوه و. نو دا دوه ځلې دوه حالته په پام کې نیسو. اول حالت داسې لیکم
x یو مساوي کیږي لس جمع 2i لس جمع 2i پر څو پر 2 دا که چیرته بیل بیل په پام کې ونیسو چې حقیقي موهومي بیل شي لس پر 2 راځي 15 کیږي مثبت 2 پر 2 راځي یو اختصاریږي i نو اول جذر 15 جمع i چې دا په مختلطه ساحه کې حل شي آی خو موهومي ده نو په مختلطه ساحه کې حل شه دا عدد حقیقي دا موهومي دواړه چې یو ځای شي مختلطه ساحه نو حقیقي او موهومي دواړه په یوه ساحه کې چې موجود په دې ساحې ته مختلطه ساحه وایي بل قیمت څنګه پیدا کوم آفرین x2 به مساوي شي دا زه لس منفي 2i پر 2 لیکم لس منفي 2i پر څو پر 2 که بیل بیل ولیکو دا به شي لس پر 2 منفي 2 پر 2 نو دا چې ولیکم لس پر 2 15 کیږي منفي 2 پر 2 یو ضرب د i نو دویم قیمت 15 منفي i شو د دغه معادله چې دلته د صفر نه کوچنی وه دغه معادله په حقیقي ساحه کې حل نه درلوده ما په موهومي یا مختلط ساحه کې حل کړه مختلط ساحه کې د x یو قیمت 15 جمع i او د x دوه قیمت 15 منفي i یعنی دا معادله په مختلطه ساحه کې حل شوه ولی ځکه دلته د صفر نه کوچنی دویم مثال چې موږ ته راکړی ګران زده کوونکو دویم مثال په مختلطه ساحه کې قیمت راکړی x مربع مثبت 4i x مثبت 15 مساوي کیږي د څو سره د صفر سره د دې دلته به زه جوړه کم دلته قیمت بی مربع منفي څو ده 4 ایسی نو دلته مساوي کیږي د بی په ځای څو لرو آفرین 4 آی کل مربع منفي 4 د ا په ځای لومړی ضریب یو او د سی په ځای 15 لرم دلته مساوي کیږي دا چې مربع کو 14 آی مربع کیږي منفي 4 ضرب د یو 4 15 شپېته دلته مساوي کیږي دا به شي آی مربع منفي یو د منفي 14 او منفي څو شپېته منفي 14 او منفي شپېته دواړه هم علامه دي دواړه به سره جمع کوم منفي شپږ جمع صفر شپږ یو شپږ اوه منفي څو راغی منفي اوه شپېته منفي اوه شپېته آیا منفي عدد نه ده بالکل منفي عدد ده چې دا منفي عدد ده نو د دې دلته څه شی راځي کوچنی د صفر نه من کولی شو چې دا معادله څه شی کو حل کو نو کله چې معادله حلوو د محمد ابن موسی خوارزمي فرمول ته به مراجعه وکړو فرمول د منفي بی مثبت منفي د دلته جذر پر څو پر 2 ا x یو او 2 مساوي کیږي x یو او 2 مساوي کیږي د څو سره آفرین منفي د بی قیمت څو ده د بی قیمت 4 آی ده مثبت منفي د دلته قیمت څو ده منفي شپږ او یا تر جذر لاندې پر څو پر 2 ا د ا قیمت یو ده نو 2 تاسو کولی شئ چې دا معادله حل څه رقم حلوو لیکو چې منفي 4 آیا مثبت منفي دا به ولیکم شپږ او یا ضرب د منفي یو تر جذر لاندې پر څو وو پر 2 بیا د شپږ او یو تقریبي جذر به راواخلئ تقریبي جذر ځکه دا مکمل جذر نه لري تقریبي جذر به راواخلئ او دام آی کیږي دا به له ده سره جمع کوي بیا حقیقي او موهومي ساحه به یې څه شی کوي بیله کوي چې دا ګران زده کوونکو تاسې به نور په خپله مخکې بوځئ ځکه چې دوه قیمتونه راځي دا رقم منفي 4 آی مثبت منفي دا کولی شم داسې ولیکم شپږ او یا آی نو تقریبي جذر لري تاسې کولی شئ چې تقریبي جذر پیدا کوي او پر 2 څه شی کوي وویشئ یو ځل منفي په پام کې ونیسئ یو ځل مثبت دا مثال به یو ځل تکرار کم ګران زده کوونکو مثال د x مربع مثبت 4 آی x مثبت 15 مساوي د صفر سره چې د دلته قیمت می پیدا ک بی مربع منفي 4 سی د بی په ځای لیکم 4 آی کل مربع منفي 4 د ا په ځای او د سی په ځای 15 4 چې مربع کو 14 آی چې مربع کو آی مربع کیږي منفي 4 یو 4 4 15 کې چې ضرب کو شپېته کیږي 4 په 15 کې شل 2 اصل یو 4 4 4 2 شپږ دا منفي 14 او دا مشه منفي شپېته منفي 14 او منفي شپېته دواړه سره څه کوو جمع کوو دا به شي شپږ او شپږ جمع یو دغه په حقیقت کې کله چې جذر پیدا کوو دا مکمل جذر نه لري تقریبي جذر لري چې به کولی شي تقریبي جذر پیدا کړي د عمومي طریقې لاندې له لارې بیا د x یو x دوه قیمتونه څه کیږي پیدا کیږي راځم دریم مثال به ګران زده کوونکو تاسو ته حل کړم x مربع مثبت 3 آی x
مثبت 3 آی اکس منفی 2 مساوي د څو سره د صفر سره د دلتا قیمت بم پیدا کو بی مربع منفی څو 4 ای سی دلتا مساوي کېږي 3 آی کل مربع منفی 4 د ای په ځای او د سی په ځای څو لرو منفی 2 دلتا مساوي کېږي دا 3 آی چې مربع کو 9 آی مربع کېږي منفی ضرب د منفی مثبت 4 یو 4 په 2 کې 8 4 په 2 کې څو راځي 8 د آی مربع قیمت څو ده د آی مربع قیمت د منفی او خیدا بشي منفی 9 مثبت 8 دلتا مساوي کېږي د څو سره منفی او سره دلتا څه راغی د صفر نه کوچنی راغی ځکه منفی او د صفر نه څه شی ده د صفر نه کوچنی ده نو اوس ګران زده کوونکو څه کوم د محمد ابن موسی خوارزمی د فرمول لمخې نه د دې قیمتونه پیدا کوو منفی بی مثبت منفی د دلتا جذر پر څو پر 2 ای نو x یو او 2 مساوي کېږي منفی ضرب د مثبت منفی 3 آیا مثبت منفی د دلتا قیمت د منفی او تر جذر لاندې پر څو پر 2 دا به مساوي شي لیکه منفی 3 آیا مثبت منفی او چې د دویم جذر لاندې وي قیمت آی نه ده بالکل پر څو پر 2 دا دوه حالات په پام کې نیسو اول حالت x یو مساوي کېږي منفی 3 آی مثبت آی پر څو پر 2 او x2 مساوي کېږي منفی 3 آی منفی آی پر څو پر 2 x یو مساوي شي منفی 3 آی مثبت آی منفی 2 آی منفی 2 آی پر 2 چې دا کېږي منفی آی اختصاریږي او x2 مساوي کېږي منفی 3 آی منفی 4 آی پر څو پر 2 چې دا اختصار کو منفی څو کېږي منفی 2 آی یو قیمت منفی آی بل قیمت منفی 2 آی موږ وکولای شول هغه معادله چې د هغه دلتا قیمت د صفر نه کوچنی وي په موهومي مختلطه ساحه کې شی کو حل کو چې دا ډیر مهم او اړین موضوع ده چې کله یو معادله تاسو غواړئ حل کړئ او دلتا د صفر نه کوچنی وي نو هغه په حقیقي ساحه کې حل نه لري مختلط ساحه کې باید شی کوي حل کوي مختلط ساحه کې د آی قیمت لپاره د منفي عدد قیمت لپاره من قیمت لرو چې آی د منفي او تر جذر لاندې قیمت آی بل موضوع ګران زده کوونکو ډیره مهمه او اړینه موضوع هم ده هغه د معادلې جوړول دي د جذرونو له مخې که چیرې د یوې معادلې جذرونه معلوم وي نو کولی شو چې د جذرونو له مخې معادله لاسته راوړو څه معنا موږ دلته په حقیقت کې معادله یې موږ ته راکوله او جذرونه پیدا کول اوس جذرونه موږ ته راکوي معادله غواړي معادله یې پیدا کوي دلته تاسو ګورئ چې موږ ته معادلې راکړل او جذرونه پیدا کړل x یو x2 قیمتونه هم دا د معادلې جذرونه دي اوس موږ ته جذرونه راکوي د یوې معادلې جذرونه راکوي وایي چې معادله پیدا کړئ نو توجه وکړئ چې د دې مثالونه هم زه تاسو ته په تخته کې حل کوم اول x یو مساوي 3 آی x2 مساوي 2 آی وای د دې معادله پیدا کړئ دویم x یو مساوي کېږي 2 جمع 15 آی x2 مساوي کېږي 2 منفي 15 آی د دې معادله پیدا کړئ د بل معادلې جذرونه یې راکړي x یو مساوي کېږي منفي 4 آی x2 مساوي کېږي منفي 3 د دې معادلې جذرونه موږ ته معلوم دي خو معادله یې غواړو پیدا کړو نو توجه وکړئ چې دا څنګه حل کېږي باشم دا مثالونه به ګران زده کوونکو تاسو ته زه حل کم موږ ته اول مثال کې ویلي وای x یو یعنی اول جذر مساوي ده د څو سره د 3 آیو سره x2 مساوي کېږي 2 آیا وای د دې څه شی پیدا کوي معادله پیدا کوي یعنی جذرونه یې موږ ته راکړي معادله یې غواړو پیدا کړو معادله څنګه پیدا کېږي ډېرې مختلفې طریقې دي ګران زده کوونکو مختلفې طریقې دي زه غواړم چې یوه لنډه طریقه هم تاسو ته در وپېژنم چې په دې طریقه کې هم کولی شئ دا معادله یې جوړه کړئ دوه قوسونه به د ضرب په حالت کې ولیکئ مساوي د صفر سره یې ونیسئ دوه قوسونه د ضرب په حالت کې ولیکئ مساوي د صفر سره په اول قوس کې x په دویم قوس کې x دغه جذرونه اوس خلاف د علامې ولیکه مثبت 3 آی ده منفي 3 آی ولیکه مثبت 2 آی ده دا به چی ولیکئ منفی 2 آی خلاف د علامې لیکل کېږي بس که مثبت و منفی که منفی و مثبت اوس دا دواړه قوسونه سره چی کوو ضربوو نو نتیجه به داسې ولیکم x ضرب د x مربع x ضرب د منفی 2 آی منفی 2 آی x اوس دویم حد ضربوم منفی 3 آی ضرب د x منفی 3 آی x او منفی ضرب د منفی مثبت 3 ضرب د 2 شپږ آی ضرب د آی مربع تکرار باید که مساوی د صفر سره x د x سره ضرب ش x مربع x می په 2 کې ضرب که منفی 2 آی x
اوس دا چې ضرب منفی 3 آی اکس او منفی ضرب د منفی مثبت 3 ضرب د 2 شپږ آی ضرب د آی مربع اکس مربع منفی 3 آی منفی 2 آی هم علامه دی منفی څو کېږي شپږ آی اکس او دا آی مربع ده منفی یو قیمت نه کېږي آفرین منفی یو خی منفی یو ضرب د شپږ منفی شپږ مساوي د څو سره صفر دغه معادله ما ورته جوړه کړه جذرونه یې راکړل معادله مې ورته څه کړه جوړه کړه ګرانو زده کوونکو د دې دویم او دریم سوال تاسو کورنۍ دنده ده اکس یو مساوي کېږي 2 جمع 5 آی اکس 2 مساوي کېږي 2 منفي 5 آی دا جذرونه یې درکړي په همدغه طریقې تاسو معادله پیدا کړئ او دریم سوال اکس یو منفي 4 آی اکس 2 منفي 3 آی یعنی دوه قوسونه به د ضرب په حالت کې ولیکئ په اول کې اکس ولیکئ په دویم کې اکس اول دغه منفي 4 آی د مثبت 4 آی ولیکئ دا منفي 3 آی د مثبت 3 آی ولیکئ دواړه قوسونه سره ضرب کړئ معادله یې څه کېږي پیدا کېږي چې دا دواړه سوالونه کورنۍ دنده ده حتما په خپل کتابچو کې حل کړئ ګرانو زده کوونکو رابشم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم په نن ورځې درس کې موږ په مختلط عددونو ساحه کې د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل ولوسته چې کله دلتا موږ غواړو پیدا کړو دا درې حالت اخلي دلتا که د صفر نه لوی وي په معادلې کې په دویمه درجه معادله کې هغه جذرونه لري خو دوه حقیقي جذرونه لري یعنی په حقیقي ساحه کې حل لري او که دلتا مساوي د صفر سره وي بیا دوه مساوي جذرونه لري خو که چیرې دویمه درجه یو مجهوله معادله دلتای کوچنی وي د صفر نه حقیقي جذرونه نه لري چې هغه موهومي یا مختلط ساحه کې حل لري چې د نن ورځې درس په همده هکله وه کله چې په دویمه درجه یو مجهوله معادلو کې دلتا پیدا کوو او د دلتا قیمت د صفر نه کوچنی وي دا په حقیقي ساحه کې حل نه لري په مختلط ساحه کې حل لري چې نن مو ولوسته ګرانو لیدونکو دا به زموږ نننی درس چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړ تر بل درس تاسې په لوی پاک الله سپارم ښاد او بریالي اوسئ